السلام علیکم ورحمت الله خیر اغلاس پښتو میډیسن وذ فیاض یوټیوب چینل ته تر اوسه مو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ترڅو دې ته ورته نور خولي ویډیوګانې تاسو ته میلاو نن به خبره کوو انډرابډي انجکشن باره کې چې انډرابډي انجکشن څه پیدې دي او څه نقصانات دي او څه لپاره پکار کوي د دې ټولو پوښتنو جواب به ان شاء الله تاسو ته په دې ویډیو کې میلاو شي انډرابډي انجکشن چې دا د طاقت لپاره ده یو انسان د خپل وجود د مختلفو برخو څخه شکایت کا او د مختلفو برخو دردونه محسوسوي د دې ټولو دردونو د خاتمې لپاره انډرابډي انجکشن ډیره یو بهترینه انجکشن زیات خلک تملا پټو ګوټو او د وجود نورو برخو څخه شکایت کوي د دې ټولو مشکلاتو د حل لپاره انډرابډي انجکشن یو ډیره مهمه انجکشن ده او ډیره زیاتې فواید لري انډرابډي انجکشن 289 روپۍ قیمت لري ټولو بهترین استعمال طریقه یې دا ده چې هر جمعه یا په هفته کې یو دانه انجکشن په یو ګیلاس شیدو یا فو کې مکس شي او وڅکل شي کم از کم میاشت کې 4 دانې استعمال شي او د ډیر عمر کسانو ته پکار ده چې کم از کم 2 میاشتو 3 میاشتو پورې دا هر میاشت کې 4 دانې استعمال کا د سره به د ټولو دردونو د ملا د پټو او د وجود د مختلفو دردونو خاتمه وشي